لنډه ده چې هوښیار انسان دا د شریعت هم خوښ دی او دا د هوښیارو خلکو هم خوښ دی او په هوښیارتوب باندې سړی ښایسته ښکاري او چې خبره کوي نو خبرې ته یې غوږ ایښودی کېږي او چې مشوره ورکړي نو خلک پرې سوچ کوي او چې داسې هسې هغه ګویه غونته کېږي که نه لیګیا هسې یو غر ولي او بل غر ولي او کارونه یې د کمقلتوب وي نو د ده خبرې له څوک توجه نه ورکوي د ده په رایې باندې څوک غوږ نه ګروي ته ورته ووایې هغه پلاني مو خبره کړې وه مړه هغه لرګه هسې هغه غږ خبره کړې یعنې دومره ورله توجه نه ورکوي چې په دې خبره ورله سوچ وکړي نو دا اوس د دې سړي څه حیثیت شو دا د دې څه حیثیت شو هوښیار انسان څه ناشنا ښایست الله دې هوښیار انسان